السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي په اوداسه کې بسم الله ویل سنت ده که مستحب ده او که واجب ده؟ محترم وروره، بسم الله ویل د اوداسه په پیل کې، د اوداسه په شروع کې د اکثرو فقهاو په نیز باندې سنت کار دی، خو ځینو فقهاو بیا مستحب او افضله ګڼلې ده چې کوم وخت تاسې اودس شروع کوئ، د اودس د پیل څخه تاسې بسم الله ووایاست، دا ښه کار دی، مستحب کار دی ځینې فقها وایي. خو که چیرې یو څوک په بیت الخلا کې په تشناب کې اودس تازه کوي، نو بیا یې ویل نسته، ځکه هغه ځای چې دی طاهر نه دی، پاک نه دی، د هغه ځای دپاره بسم الله ښه کار نه دی چې هلته څوک ووایي. همدا ډول که د چا څخه په لومړي سر کې بسم الله پاته سوله، نو بیا وروسته یې ویل سنت نه دی. مثلا یو څوک دی چې اودس یې نه دی پیل کړی، بسم الله یې هم یېره سوله، اودس یې شروع کړي، بسم الله دغسې پسې یېره ده، په مابینځ کې یا په پای کې ور په یاد سوله، نو وایي اوس په اودس دپاره بسم الله ووایم. هلته بیا سنت نه ده چې ویې وایي، بسم الله په خپل ځان کې ذکر دی، بسم الله په خپله د قرآن کریم آیات هم دی، ثواب الله تعالی جل جلاله ورکوي، خو هغه سنت نه دی کوم چې څوک یې باید د اوداسه په پیل کې ووایي. رد المحتار اول جلد 344 نمبر صفحه، او البنایه اول جلد 199 صفحه، تبین الحقائق اول جلد 4 صفحه، تحفة الملوک اول جلد 24 صفحه، او تحفة الفقهاء اول جلد 12 صفحه، او محیط برهانی فی فقه نعمانی اول جلد 42 صفحه، او همداسې حاشیة التحتاوی على مراقي الفلاح اول جلد 16 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.